او فضل خان، نهال خان، اختر پټان، وحید خان او دلته ولاړ وخت نشته د ټولو نومان نشم اختله. عزیزانو دغه احتجاجي مظاهره سپر باچا خان چوک روانه ده. دا احتجاجي مظاهره په ملک کې چې کوم د 47 فارم حکومت دغه د تیل قیمتونه پورته کړي دي د دې خلاف او په بوري کې چې کوم بارانونه شوي دي یا خصوصا په ټول جنوبي پښتونخوا کې چې کوم تاوانونه پیښ شوي دي دغه مظاهره دا مطالبه کوي چې بوري د هم آفت زده ډیکلیره کړي. عزیزانو خبره بل تیل وکړو د پټرول او ډیزل ځا سنن پټرول په 4.5 او ډیزل په 500 دغه قیمتونه جنگ په ایران د امریکې او د اسرائیل ترمنځ روان دي، مګر په زموږ په ملک کې په اسرائیل کې او په ایران کې سکولان خلاص دي او دلته زموږ استاد په وطن کې سکولان بند دي. هلته پټرول هغه قیمتونه دي په اسرائیل او په امریکا او په ایران کې، او دلته په پاکستان کې یو نیم سل پټرول دی ګران کو. عزیزانو وجه دغه ده چې دغه خلک عوامي نمایندگان نه دي. دا که عوامي نمایندگان وای یا دوی په وټو راغلي وای دغه خلکو به د عوام د ګټې دپاره یا د عوام د مفادات دپاره به دوی قانون سازي کوله، د دوی په بهترۍ دپاره به فیصلې کولې، هر روپۍ چې بړاوله بیا به 100 واره سوچ ولی چې آیا زه له دې بعده الیکشن ته ځم عوام زه به ووټ غواړم. نو دی دومره په سپینسترګیا باندې دغه قیمتونه زیات کړو، دوی ته دا ټینشن نشته چې را روان وار به ووټ زه له عوامو غواړم. ووټونه خو دوی ته هغه ګېټو والا ورکوي، هغه بوټان والا. نو په دې باندې د هیڅ قسم په دې باندې یو پریشانی نه کوي او دغه قیمتونه بړاوي او دغه قیمتونه صرف تر پټرول پورې نه ده محدوده. دلته قادر ماما خبره وکړه دلته به هر څه په ژوند کې د استعمال چې هر څه وي چې موږ استعمالوو، که غوړي دي، که پره ده، که سبزي ده، که کرایې دي، که د سکول فیسان دي، دا ټول به ورسره ګرانه شي. آیا اوس موږ تاسو نن په دغه حالات کې چې موږ په 1.5 یا په 200 پټرول نشو اپورټ کولی، اوس په 4.5 یا په 500 وشلې موږ څنګه اپورټ کوو؟ موږ به دا ژوند څنګه کوو؟ دا تېره ورځ چې 110 روپۍ پټرول ګران کو، بیا د شپې بېرته 80 روپۍ پټرول ارزانه کړل. دا زموږ ستاسو حساب یې کتل چې آیا دا خلکو څه مزاحمت کوي که نه کوي، مګر زموږ ستاسو ولس او دغه خبره ده دا صرف او صرف د 100 ورځې دپاره دوی دغه 80 روپۍ ارزانه کړل او 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد او په دې باندې دا خبره په ریکارډ کښېږدي پټرول به دوی تر 900 روپۍ پورې در رسوي. ګناه چا کړې ده؟ ملک کې د چا پالیسیانو له وجې نن ملک دا دی دیوالۍ ته رسېدلی دی، روزګار نشته. په دې حالات کې پاکستان یو سړی 3,25,000 روپۍ هر سړی قرضدار دی، مګر پاکستان نن هم د پردیو جنګو حصه جوړ دی، له افغانستان سره ډایرکټ جنګ کوي. آیا ستا په ملک کې خلک له لوږې مړه کېږي؟ دونې وسله لري چې شپه په تره کړي، مګر دوی جنګونه کوي. نن هم دوی له د امریکې سره ولاړ دي، د جنګو حصه جوړ شوی دی او له افغانستان سره جنګ کوي. زموږ ستاسو کوم روزګار سي له کوم کرښو له د ډیورنډ لاین سره د چمن بارډر سره تړلي دي، دا تقریبا له تېر 3 کاله زه پر موږ تاسو بند کړي دي. اول وار زموږ ستاسو کاروبار متاثره دی. دلته نه فیکټریانې راکړي دي نه بل داسې کارخانې راکړي دي چې زموږ ستاسو دا وطن یا څوک یا کار کې وکړي یا دا وطن پر مخ لاړ شي. عزیزانو زموږ تاسو به پورته کوږو به غږ به پورته کوو، کوم غږ نه کوي پورته. دا خلک نن خې 500 ته رسولي دي او په دې خلک نن موږ له ولسه ولې ګیله کوو چې ولس ولې نه راوځي، عوام ولې نه راوځي؟ آیا د عوام نماینده پارټیانې سیاسي جمهوري پارټیانې چیرې دي؟ هغه ولې نه راوځي؟
هغه ولې دا خبره نه کوي چې دا ولې دا ګران شوي دي هغه ولې دا مجلس نه کوي چې ولې دا پټرول ګرانېږي او له پټرول سره دا ټول دغه څه خلک چې ناست دي دا خو د فوجانو د اسټابلیشمنټ نمایندګان دي ځان ته چې عوامي نمایندګان وایي سیاسي جمهوري پارټیانې ځان ته وایي هغه ولې نشته هغه ولې د ولس په غم باندې نه ژاړي ولې ولس نه پورته کوي ولې ولس په دې ټولو معاملات آیا تر دې به حالات ذات خرابېدلی شي چې ستا په وطن کې نه جنګ شته نه څه شته سکول بند دی یو کاروبار نشته بدامني شته ګراني ده بېروزګاري ده پر هغه باوجود باندې ټول پولیټیکل پارټیان خاموشه ناست د چیش دپاره ناست دي آیا د پولیټیکل پارټیانو ورکران دا پکار دا دي چې دا د سیاسي پارټۍ سیاسي ورکر شي سیاسي نوکر له ځانه مه جوړوه ستا سیاسي غلامان له ځانه مه جوړوه ستا چې آیا چې زموږ لیډرشپ کومه فیصله وکړه هېڅ قسم یې نه ورسره منو زموږ نن په پی ټي آی کې دغه خبره بار بار پر سوشل میډیا باندې گردش کوي چې فضل الرحمن صاحب ولې د دې دغه خلاف نه راپورته کېږي فضل الرحمن په کسره کمپرومایز شوی هغه په کسره دا کار نه کوي آیا پی ټي آی څه په لکاو یو کینډیډیټ ته ووټونه ورکړو د چیش دپاره ورکړو د عوام د نمایندګۍ لپاره یې ورکړه او دا بیا جلا خبره ده چې اسټابلیشمنټ هغو ته اقتدار نه کوي عوام خو در کړی دی عوام خو دا پوښتنه له تا څخه چې ووټ ما تا له در کړی دی ته ولې نه راوځې نو دغه بې شرمه خلک زموږ په پارټۍ کې دننه د بلې خوا ته ګوري چې په ځلانمان به راوځي بیا به انقلاب راځي بیا به پارلمنټ ازادېږي په تا کې ولې دا سکت نشته ته دا پارټۍ چلولو که دغه نه لري اهلیت صلاحیت نه لري اله یې کړه بل چا ته ورلاکه ستا لیډر له 3 کاله زه په جیل کې ناست دی سترګې ضایع شوه له خپل کور والا سره ملاقات نه ورکوي او ته نن هم دا خبرې کوې دا د شرم خبره ده د بېحیایي خبره ده سیاست په همت باندې کېږي په غیرت باندې کېږي په بېغیرتیا باندې سیاست نه کېږي په بېغیرتیا باندې غلامي کېږي دلالي کېږي جاسوس جوړېدای شي نو عزیزانو دلته موږ دا خبره کوو چې دغه حکمرانان چې کوم دي دا حکمرانان که د دوی زویان دي که د دوی شریعت دی دوه ځایه شریعت دی په دنیا کې په هر ملک جلا جلا دوی شریعتونه دي جایدادونه یې ورې دي سرمایه یې ورې دي هر څه یې ورې دي دا ستا لپاره نه دا نن هم د دوی او دغه حکمرانان دا بېګونه له پیسو ډک دي چې کومه ورځ دغه ملک دیوالیا شي دا به ګرد شي بېګونه به واخلي دا ملک په ایله کې دا وراني دا ستړی ژوند به موږ تاسو بیا رایله کوي نو عزیزانو موږ د هغو حکمرانانو په تله نشو کښېنستلی چې هغو اول وار د خپلو بچیانو غم خوړلی دی جایدادونه یې ور جوړ کړي دي تعلیمونه یې په بار کېږي موږ په دا ملک کې د خپلو بچیانو غم کړی دی که مو نه دی کړی موږ خو د خپلو بچیانو غم ولې نه کوو زموږ دغه مزاحمت دغه غږ پورته کول راوتل دغه حکمرانانو ته دا ورښکاره کول د ولس زور تر هر څه زیات دی دغه حکومت یا دغه موجوده اسټابلیشمنټ دغه عمران خان څومره کوشش وکړي چې خیر مقبوله کړي د دې منظرنامې څخه وباسي مګر نن هم د دې ټول ولس په زړه کې دی ولې چې د ولس زور تر هر څه زیات دی نو موږ د ولس زور په کار دا دی حق وتلو ښکاره کړو چې دا ملک دوی په غیر عیني او په غیر جمهوري طریقه باندې چلوي موږ به د دوی مخ ته دروږو او بلې خوا ته پټرول چې کوم ول دا جنګ چې شروع شوي په 28 فروری باندې له پاکستان سره یوه میاشت رزرو پراته وو یو میاشت مګر دا یو میاشت دوی جنګ چې شروع شوي دوی 50 روپۍ پټرول ګران کړل حالانکې له دوی سره تر اوسه پورې هغه رزرو پراته دي دلته ملګري خبره وکړه چې 71 روپۍ که کم وو یو ای متحده عرب امارات کم ډالر څه غواړي یا چین کم روغښتی په بهر ملک په چین ته روغښتی 22 کروڑه څه کم د بجلي واجبات پاته وو 22 کروڑه ډالره دا ټول ستاسو پر موږ تاسو باندې اچوي د دوی اشرفیان نن هم هغه پروتوکول دی نن هم هغه رنګه ګرځي نن هم هغه رنګه د دوی په شانو شیان باندې د دوی ژوند ترږي او بلې خوا ته دلته په دې ملک کې د مسلم لیگ نون حکومت دی دا په پنجاب کې پبلک ترانسپورت د سکولانو دپاره ترانسپورت فری کوي او موږ تاسو د انډیا خلک یو موږ تاسو د اسرائیل خلک یو چې پر موږ تاسو باندې صرف اوس د پنجاب دپاره یوه مسله نه ده د هغو دپاره خو نوره سهولیت جوړ شي ټول ترانسپورت چې وایي دا ټوټل ورته فری کوي
نو دا په دا نظر کتل چې آیا په دغه کې هم ستا حکومت دی په پنجاب کې او وفاقي حکومت هم ستا دی نو دا صرف او صرف په دې باندې دی چې زموږ دا قصور دی چې موږ پنجابیان نه یو که موږ پنجابیان وو بیا به زموږ په وطن کې هم که هر څومره ګراني وه په ټول ملک کې دهشتګردي په پنجاب کې نه وه په ټول ملک کې ګراني ده په پنجاب کې نشته پټرول ګران شو په پنجاب کې اوس هلته پبلک ترانسپورټ فری دی نو صرف دا ملک دا دوی په عمل ښکاره کوي چې دا ملک د پنجاب دی دا پاکستان نه دی دا پنجابستان دی ولې چې دوی په خپل عمل باندې دا ښکاره کوي او موږ به د دې مخ ته دروږو یوه قیمت باندې او د دغسې چې کوم اپوزیشن دی که صوبایي اپوزیشن دی که قومي اپوزیشن دی دا دومره دوستانه اپوزیشن دی چې پر یو شي باندې خبره نشي کولی نه په پارلیمنټ کې چې څومره ترمیمونه چپې سوي ستایي سوي یا ترمیم راغ هېڅ قسم مخنیوی نه وکړي دغه د پټرول قیمتونه زیات شو په افغانستان جنګ شروع دی بېروزګاري ده مهنګایي ده دغه باوجود یو کردار نه دی ادا کړی په کار دا دی که اپوزیشن لیډر دی که اپوزیشن دی او ولس ته دا مطالبه وکړي ستاسو مستعفي ساست موږ ته ستاسو د اپوزیشن ضرورت نشته چې صرف او صرف په ځای نیولی دی وقت ځای کواسته او ولس ورځ رابله که تاسو دا حکومت ذمهداره دی نو اپوزیشن هم هغونه ذمهداره دی چې یو کردار نه دی ادا کړی او بلې خواته چې کوم پی ټي ایم او بی واي سي پر دوی څه کومه پابندي لګېدلې ده موږ د دې د پابندۍ په کلکه غندنه کوو نن د دوی ټول لیډرشپ په جیل کې دی یا راپوښه دی تر دې ځایه رسولي دي چې دوی ته دغه جمهوري حق نه ورکوي که د پی ټي ایم ملګري دي مشرانې دي یا که د بی واي سي که مارنګ بلوچ ده که نور بیبو بلوچ ده څومره زنانې دي دا ټول په جیل کې ناست دي کم از کم دا تر موږ تاسو غیرتمنې دي چې د بلوڅانو زنانې هغه لیډرشپ کوي نن په جیل کې ناستې دي نو دا د شرم خبره ده چې یو زنانې راوتلی شي د بلوڅانو موږ تاسو ولې نشو راوتلی د دې لیډرشپ سره موږ په کار دی له دې دوو تنظیمونو سره په کار دی پی ټي آی ودرېږي او بلې خواته چې کوم د ایراني پټرول دلته فضل خان خبره وکړه چې د ایراني پټرول په شپه باندې 400 رسېدل موږ ټول خبرې چې ایراني پټرول هغه ځای ځای په 1.5 باندې دی پټرول راډي پر لیټر مګر موږ تاسو ته په شپه باندې 400 وکړ دا هم مافیا ده موږ خو دلته په روزه کې له دوی سره ودرېدلو چې آیا دا ظلم شوی دی دا له تا سره زیاتوب شوی دی احتجاج مو سره وکړي مګر که ته زیاتوب کوې ستا خلاف هم دروځو ستا خلاف خبره کوو دا مافیا ده او دا په کار دا دی موږ منو چې دا غیر قانوني کار دی یعنې پټرول مګر دا خبره په کار ده موږ دا مطالبه کوو چې د ایراني پټرول اسوسییشن جوړ شي هغه د رجسټرډ وي هغه په کار دی چې هغه اسوسییشن رجسټر شي دلته په دې انتظامي له ډي سي سره او ډي سي په کار دا دی هغه ریټ وشي ستا په هغه پر څو قیمت راوړي دی دلته په دې قیمتو باندې په کار دی چې ورکړي او بله خبره دا ده چې زموږ ستاسو په علاقه کې ترانسپورټ هغسې دی کرایې په خپل طبیعت منمانې نه شروع کړي دي چا 1000 بړاو کړي دي چا 2000 بړاو کړي دي چا 3000 بړاو کړي دي نو حکومت موږ به چا خبره کوو حکومت خو خبره نه اوري حکومت خو دا حکومت د ولسي او عوامي حکومت نه دی ګوره تاسو ولس په خپله راوځي دا هېڅ قسم تاسو ته یو نه ستاسو خبره اوري نه ستاسو دپاره قانون سازي کولی شي نه ستاسو په مفاداتو کې یو داسې فیصلې کولی شي چې د عوام په ګټه به وي تاسو د 2.5 کاله راواخاسته دغه حکومتونه کوم د عوام په ګټه کې کومې فیصلې کړي دي نو عزیزانو موږ په دې موجوده حالاتو کې یو وار دغه ګراني بېروزګاري یا دغه بارانونه وشو چې په دې بورې کې چې زه در حسابه مو ټول بوری نړېدلی دی ټول بوری ونړېدی په دې کې د خلکو څه داسې کسان په حق ورسېدل 3-4 کسان او د چا په زراو کورونه متاثر شوي دي او په دې کې خلک نن هم دلته څخه موجوده خلک دي ډېر داسې خلک دي چې له خپله کورو زمیرومه دي دا نن هم د دې بچان باران ته ناست دي لمر ته ناست دي موږ دغه مطالبه کوو له حکومت بلوچستان څخه چې دا ضلع د آفت زده ډکلیر شي او سره دوی ته څه کوم د دوی څه کوم جایز
حق دی یا دوی ته که د خیمو ضرورت دی که د دوایانو ضرورت دی که د راشن ضرورت دی دا به موږ بیا ورځو هم داسې ته او عزیزانو دلته څه نادانه خلکو دغه خبره بار بار کوله چې وروره زما په هکله باندې خبره کوله چې دا خاموشه دی دا احتجاج نه کوي دا مظاهره نه کوي دا ولې زه هغه نادانو خلکو ته موږ دا یایو چې وروره راشي دا ټولې پارټیان راولي دغه ولس ته راشي تېر الیکشن کې چې کوم کېدی چا اپوزیشن کړی وي له دغه ځایه ځه زموږ اوس دغه ملګري تر کوټې پورې په پښو لاړو پښې مو پرې شوې د ګوتو نوکان مو وایستل د دواړو پښو ګوتو نوکان مو وایستل او زما ملا کې خرابه شو درې ډسکه مې کښېنستل بیا په الیکشن کې دغه ولس څوک حمزه شو څوک اتبار خیل شو څوک ناصر شوي څوک برمخیل شو دا زموږ یوه کار ته نه دي کتلې زموږ یو کار ته نه دي کتلې زموږ یو خوارۍ ته نه دي کتلې زموږ یو ستړیا ته نه و کتل چې دا د ولس لپاره لګیا وو موږ له ولسه حکومت نه وی غوښتی موږ له دې ولسه موږ اقتدار نه غوښتی موږ له ولسه خپل حق غوښتی کله موږ چې د ولس لپاره د دوی حق غوښتی موږ خپل حق غوښتی دغه ولس موږ ته هغه رایه نه کړه او بیا د هغه باوجوده بیا دغه موجوده چې کوم ټینیور دی بیا راسو هغه نادانه خلک یا هغه پولیټیکل پارټیان چې حسابو یا احتجاجونو پر سره حسابو ها که دوی صرف او صرف د کیټ د خوشحاله کولو دپاره پر 23 مارچ باندې پر 14 اګست باندې پر 6 سپتمبر باندې پر بله ورځ باندې پر 5 فروری د کشمیر پر ډیش کاره کږي نو ته د عوام نماینده نه او بیا هم په دې خبر یو چې ووټ په بیا هم پر دې ځای یو خیلې تقسیمېږي بیا به هم دغه ته شي چې موږ غاړې پرې کړو ستاسو مړه شو قسم په خدای دی مګر موږ که موږ د ووټ دپاره سیاست کولی نو نن به موږ په ولس کې نه وو ولاړ موږ به دا کار یې کړی وي نن هم موږ سره د ولس احساس شته موږ د ولس پر هر غږ باندې راپورته شوي دلته که هر جبر شوی دی که هر ظلم شوی دی موږ پر دا ځای درېدلي یو دا باچا خان چوک موږ بند کړی دی موږ له ولسه ځان نه دي پرې کړی هغه خلک چې نن پر موږ نوي کې نیسي پر موږ تنقید کوي هغه د لار په خپل ګریبان کې وګوري چې نن ولس په کوم ځای ولاړ دی تاسو چیرې یاست تاسو صرف او صرف د چاوړۍ د خوشحاله کولو ورځ دپاره چې څو ورځې راځاست احتجاج وکړاست بیا کوټې ته لاړساست نو موږ دا خلک ولس هم پزه دي دا خبرې موږ ته مه کواسته موږ دا سیاست د مفادات دپاره نه وی کړی که موږ مفادات ولای نو نن به هم له موږ سره هر هغه ژوند وو هر هغه سهولت هغه جایداد هره بنګله به وله موږ یو کمپرومایز نه دی کړی دغه چاوڼۍ په بار بار موږ ته ویلي دي او بدبختي دا ده چې زموږ په خپلې پارټۍ دا ماته وایي یا ته د چاوڼۍ سره ته را ثابت یې کړه یاره زه د ولس په منځ کې ولاړ یم او ته خاموش ناست دا ټیم د ولس خبره کول د ولس څنګ په څنګ درېدل هغه جاسوس دی د چاوڼۍ سړی دی او څوک چې په کور ناست دی د ښځې بې ادبي ما په خپله ښځې سره ناست دی هغه ډېر ښه سیاسي ورکر دی او تر دې ښه سړی نشته او بله خبره ده په پي ټي آی کې ګرد هر سړی ځان ته لیډر وایي ورکر نه دی زه سیاسي ورکر یم زه لیډر نه یم ما ته د څوک لیډر نه یم زه یو ادنا سیاسي ورکر یم د سیاسي ورکر په حیثیت باندې زه سیاست کوم سیاسي سماجي کار کوم د ولس سره نه شم نو عزیزانو موږ دغه خبره هر وخت کړې ده نو وخت ډېر ناوخته سوی نو ستاسو د ټولو یو جهان مننه اوس به ځو څه ملګري دلته راغلي دي د ډي سي سره موږ به ډي سي ته ورځو چې د چا کومو خلکو کورونه نړېدلي دي هغه ډیټا به ټوټل ورکړو چې دغه ډیټا دو خلکو سره تاوانونه شوي د دې تاوانونه دپاره شي او که دا تاوانونه نه شو پوره بله ورځ به بیا دغه باچا خان چوک بند بیا بند وي نو نن موږ ورځو خپل مطالبات ورخوږو که زموږ مطالبات نه ومنل کېدل موږ به بیا احتجاج کوو ستاسو د ټولو یو جان مننه ستاسو موږ ته وخت راکوي په دا باران په ورځ باندې چې د هر چا کور نړېدلی د خټې دی کور ژوند دغه رنګه عزیزانو دا یوه خبره مې یېره شوله د باران له وجې زه د هاي سکول مخ ته زکمې اوبه ولاړې دي دغه اوبه چې دي دا دغه اوس موږ خبره کولی شو اوس دا نورو پولیټیکل پارټیانو باندې
پر دې ډي سي باندې تنقید کوي چې د دې ډي سي زه خبر یم تاسو خبر یو حیثیت یې نشته یو اختیار یې نشته دا دغه کمانډنټ بند کړي دي اوس دې شمس حمزه یې نوم واخلي مصطفی کمال دې واخلي یا بل دې واخلي هغه یې نه اخلي هغه اوس دا خبره خو وکاسته راشي ودرېږاسته بیا وایسته چې دا کمانډنټ دا اوبه په سیوریج لاندې بند کړی دي هغه خبره نه کوم چې کمزوري ځای وي هلته بیا خبره کوم او بیا سره سره زموږ استاد په علاقه کې دغه د شیرجان کډۍ ډېر مات شوی دی چې بیخي زیات اوبه ضایع شو چې دا لاندې علاقه چې کومه وله پر دې باندې به هم موږ کوشش کوو چې حال پارټیز راوغواړو پر دې میټینګ وکړو بیا که احتجاج کېدی که حکومت مطالبه یې ږدله او سره سره دغه لاندې د ناصرانو کلی ټټۍ په پخوانۍ ټټۍ اوس نیم اسلام آباد یا شجاع آباد ورته یایي د دوی دغه پل نشته پل د مطالبه کوو دغسې د کټوۍ موړ دی باور دا خلک ګرځي متاثره دي دا ټول شان حل طلب دی موږ به دا مطالبات کوو پر دې باندې به غږ پورته کوو مطالبه به کوو چې دغه ټول زموږ ستاسو حق دی که پر دا حق نشو راپورته یا غږ مو نه وکړي بیا به نه یا به مو اوبه وړي یا په ماښام دلته عمره کار اچول زموږ په ټټۍ کلي کې مریضان وو اوبه را روانې وې دا مریض ډېر په تکلیف شي موږ ډاکټر ته نه راړې نو دا ټولې مسایل دي دا ټول مسایل به موږ راپورته کوو په ولس کې په منځ کې به پاتې کېږو او زموږ دغه سیاست دی او دغه سیاست به تر اخره کوو اوس به وحید خان څو نارې وکړي ستاسو د کور د یو جان منم مهرباني د نارو جوابونه په کلکه راکړئ د پټرولو ناروا قیمتونه د پټرولو ناروا قیمتونه د پټرولو ناروا قیمتونه کرپټ وفاقي حکومت کرپٹ وفاقی حکومت عوام دشمن وفاقی حکومت عوام دشمن وفاقی حکومت